په دې فلم کې موږ څه خلک ګورو چې هغه د میکسیکو وي او هغه د امریکای بارډر کراس کوي او هغه ته هلته کې ټرک خراب شي خو دغه ټرک نه جوړیږي او دغه شانتي دی پیدل روان شي چې لږ مخکې لاړ شي نو هلته کې ګنډتار وي دا ګنډتار کټ کی او امریکای ته وردن نشي بل سین کې موږ یو سړی ګورو چې هغه ټرک کې ناستي او هغه شراب څکي لاغي نوم سیم وي سیم سره یو سپی هم وي چې دا د هغې ډېر ښه ملګری وي سیم هلته کې د خرګوش شکار ته راغلی وي سیم چې کله په خرګوش باندې ډز وکړي نو دغه خلکه دا اواز واوري او هلته نه وتښتېږي دغه خلکه د پولیس نه منډه کړي ولې چې دا ایلیګل د امریکای بارډر کراس کوي دلته ډېره زیاته ګرمي وي او کله چې دی لږ مخکې لاړ شي نو دی ډېر زیات تږي شي او هلته کې کینی څه خلکه اوبه او روټۍ وخوري او هغې نه پسه دی مخکې روان شي بل سین کې موږ ګورو چې سیم یو پولیسوالی ودرې او تپوس ترې وکړي چې تا نه لاره غلطه شوې ده خو سیم ورته ووایي چې نه زه دلته راغلی یم او د خرګوش شکار کوم او دې لپاره ماله څه پرمټ نه دی پکار خو هغه پولیسوالا ورته ووایي چې هېڅ خبره نشته ته شکار کولی شي بیا ورته سیم ووایي چې زه اکثر په خبرونو کې ګورم دلته څه ایلیګل میکسیکن دغه بارډر کراس کوي او امریکې ته داخل کیږي هغه پولیسوالا ته هلته نه لاړ شي او سیم هم خپل ګاډي کې کینی او مخکې لاړ شي سیم ته هلته کې یو رومال پیدا شي او هغه خپل سپي ته آواز وکړي چې راشه او دا بوی کا وګوره چې دغه خلکه چېرته تللي دي دا د هغه میکسیکنو رومال وي کوم چې امریکې ته ایلیګل انټر کیږي بیا سیم هلته کې راشي او هغه دغه میکسیکن وګوري کوم چې ایلیګل امریکې ته روان وي خو هغه مسافر ټول نه وي هغې نه پنځه یو سایډ ته پټ شوي وي هغه دې ته چغې هم وایي خو دوی واونري دغه خلکه په منډې ولي چې دوی ته پته دلته خطره ده او دوی ځان وکاږي هغه پنځه مسافر سیم وګوري او پوه شي چې دا خو امریکنی دی او دا به پولیس ته ووایي بیا هغه ګوري چې هغه خپل ګاډي نه ماشین راوالي سیم د ګاډي نه ټوپک راوالي او هغه میکسیکن مړه کول چالو کي او هغه نش علي او یو میکسیکن مړ کوي هغوی ته هلته نه منډه هم کي خو چېرته به ترې منډه کي دا یو خوشی میدان وي او دوی دې چېرته هم نشي تللی او دغه شانتي سیم هغه ټول میکسیکن ولي څوک په سر او څوک په لاسونو ولي دلته کې موږ ته پته ولګي چې سیم نارمل انسان نه دی دا یو لیونی وي او دماغي مریض هم وي که دا چیرې سم سړی وي دی به دغه خلکه نه ویشتې کله چې دا ټول خلکه ولي دا ډېر زیات خوشحاله شي او دا وګړي چې دی ډېر ښه کار وکړو هغې نه پس دا خپل سپي ته وایي چې خپل ګاډي کې کښېنه خو هغه سپی په ګاډي کې نه کښېني او هغه غره ته ګوري او غاپي بیا سیم د ګاډي نه راکوشي او سیم ته پته ولګي چې دلته نور خلکه هم دي ولې چې دا سپی ځکه غاپي دا د خپل ټوپک دوربین راولي او هغې کې وګوري خو هلته څه خلکه ناست وي دا پوه شي چې دلته نور خلکو هم دی بیا دا هغې خلکو پسې ورشي بیا سیم خپل سپي ته وایي چې ورپسې ورمنډه کړه کله چې دا مسافر وګوري چې دې پسې څوک شوي دي نو دی هم منډه کړي هغه سپی هلته کې یو کس راونیسي او هغې باندې حمله وکړي او هغه سړی مړ کړي هغې نه پس هغه سپی اوس مخکې منډه کړي او هغه څلور کسانو پسې شي دا سپی مخکې منډه کړي او هغه مسافر ورپسې شي خو هغه مسافر دا سپی ویني او هغې ته یو ونې ته وخیږي سیم هم هلته کې راشي او هغې پسې ګرځېږي او هغه هم دې ونې ته وخیږي خو هغه څلور مسافر د دې نه ځان پټوي او یو ځای کې ننوځي دغه سپی هم دې پسې شوي وي او راپیدا کوي یې دا څلور مسافر بیا په یو غټه ګټې باندې وخیږي کله چې مخکې لاړ شي نو هلته کې لاره نه وي خو مخکې لاره نه وي او لاندې کنده وي دې لپاره به دوی هلته نه ټوپ وخي او دوی دغه شانتې وکړي او هلته نه ټوپ ووایي هغې څلورو کې یو مسافر ویریږي او هغه ټوپ نه کړي خو شاته مرګ وي او هغه سپی هم ورپسې شوي وي او سیم هم وي خو آخر هم هغه ټوپ ووایي او هغه سې ټوپ ونه وخي او هغه غورځېدو والا وي خو دا معزز پرې رامنډه کړي او له لاس یې ونیسي او بر یې راکاږي بیا موږ ګورو چې سیم هم هلته راشي هغه دا ویني چې دغه سړی ځوړند دی او دا بل یې مدد کوي سیم خپل ټوپک نه دغه سړي باندې ډز وکړي او هغه لاندې لړه شي او مړ شي هغه په موزز باندې هم ډز وکړي خو هغه ترې بچ شي بیا موزز او هغه دوه ملګري هلته نه وتښتېږي خو سیم او له هغې سپی هم هغې پسې شي او ورپسې پیچه کوي هغه سپی ډېر زیات تکړه و هغې ته به چې سیم څه ویلو هغې به منلو او دا سپی هغې پسې بیا ورپسې شي او ویې ګوري چې دا مسافر چېرته ځي هغه سپی هم ورپسې ورځي
بیا دا درې واړه یو ګټو باندې خیجي او هلته نه ځان وکاږي. سپی او سیم هم هغه ګټو باندې خیجي او دوی پسې شوي. په هغه درې مسافرو کې یو مسافر سیم وګوري او کله چې پې هغه ډز کوي نو هغه خپله د غر نه لاندې لړه شي. لاندې کې سپی موجود وي او هغه مسافر ونیسي او ویې خوري، خو هلته کې سیم هم راشي او په دې باندې ډز وکړي او هغه مسافر مړ کړي. اوس دلته کې دوه کسان پاتې شو، یو موزز او یو دا جینۍ، او دوی هم دلته کې ځان پټوي. موزز په ګټو کې پټ وي او ځان یې پټ کړی وي، خو سیم هم هلته کې ولاړ وي او په انتظار وي. بیا هلته کې موزز سره هغه ګوډاګی وغږېږي او شور جوړ کړي، خو هغه په منډه باندې روکاږي او هغه ګوډاګی بند کړي. خو سیم او سپی پوه شي چې دلته کې هغې پټ دي، خو هغې نه بس دوی هلته نه لاړ شي. بیا موږ سیم ګورو چې هغه په صحرا کې ناست وي او اور یې لګولي او شپه تېروي. د ورځې دلته ډېره زیاته ګرمي وي او سیم دا فیصله وکړي چې سبا سهار به دا دلته نه وځي. سهار ټایم کې موږ ګورو چې هغه جینۍ سیم وګوري او هغه هلته کې ناست وي. هغه جینۍ موزس ته ووایي چې کوم سړي زموږ ټول ملګري مړه کړو هغه هلته کې ناست دی. سیم بس وتو ولاړ وي، خو د هغې سپی راپاڅېږي او هغه دا وګوري. هغه سپی له هغې سایډ ته ورمنډه کړي او سیم هم ورپسې مشین په لاس ورپسې ورشي. سیم چې کله هلته کې راورسېږي نو هغه بالوګی وګوري کوم چې موزس سره و. بیا سیم ویریږي او دا فکر کوي که دې چېرته ماته پلان جوړ کړی دی. بیا سیم ګوري چې هغه دوه مسافر له هغې ګاډي خواته منډې وهي. دی پې ډزې وکړي خو هغه پې ونه لګي، خو هغه سپی دا وګوري او هغه د ګاډي سایډ ته رامنډه کړي. موزس زر هغه ته د ګاډي دروازه کولاوي. دې نه پهله چې هغه سپی هلته کې ورورسېږي او په دې اټیک وکړي، موزس هغه ګاډي دروازه کلو کړي او دغه شانتې موزس هغه ګاډي سټارټ کړي او هلته نه وتښتېږي. دې دواړه ډېر زیات خوشحاله شي او دا فکر کوي چې دلته نه به اوس وځو، خو سیم په دې جینۍ باندې ډز وکړي او په لاس باندې یې ولي او دغه شانتې دغه ګاډی سرچپه شي. خو دې اکسیډنټ کې موزس خوږ نه شي او هغه جینۍ هغه هلته نه راوکاږي او یو ونې سره یې کیږدي. هغې سره یو میډیکل باکس وي کوم کې چې هغه ملهم پټۍ کوي، خو هغې کې یو تمانچه هم پرته وي او دا تمانچه دا ځان سره راولي. دا دې جینۍ ته وایي چې زه تا دلته نه پرېږدم او زه نه ځم، ولې چې ته زخمي او ته مخکې مزل نشي کولی. دغه جینۍ ورته ډېره زیاته په ژړا شي او مینه زاري ورته کوي چې ما مه پرېږده، هغه سړی به راشي او ما به ولي. موزس ورته ووایي که زه دلته ایسار شوم نو هغه به راشي او موږ دواړه به مړه کړي او زما یو زوی دی او کوم سره چې زه میلاوېدل غواړم او امریکې ته تګ غواړم. او دغه شانتې موزس هلته نه لاړ شي او دا جینۍ پرېږدي. سیم هم هلته کې راشي خو هغه دا دواړه ویني، خو بیا هغه وینه وګوري او هغه دې جینۍ پسې را روان شي. خو هغې نه پهله موزس هلته نه هغه تمانچې باندې ډز وکړي او ځان ورته وښیي. موزس دا ډز ځکه وکړي چې هغه دا ویني او دې جینۍ پسې لاړ نه شي. خو سیم هم دا فیصله وکړي چې دغه جینۍ خو اسیم زخمي ده او دا به مړه شي، راځه دا موزس راونیسه. موزس دې هلته څه بوټو کې پټ شي، خو کله هغه سپی چې په دې باندې اټیک وکړي موزس پې ډز وکړي او دغه سپی هلته کې زخمي شي او دغه شانتې موزس دې هلته نه وتښتېږي. بیا موږ ګورو چې سیم هلته کې راشي او هغه چې خپل سپی ویني هغه ډېر زیات خفه شي او هغه په تکلیف کې وي او دا پې ډز وکړي چې مړ شي. دې سره سیم ډېر زیات غوسه شي او چغې ووهي. هغې نه پس دا ګوري چې موزس په ونه کې منډې وهي او دغه شانتې سیم په دې باندې ډزې چالو کړي. موزس دې په غر باندې وخیږي او سیم هم ورپسې شوي. کله چې دا یو موقع وګوري نو دا په هغې باندې اټیک وکړي او د غره نه یې لاندې رالړه کړي او داسې دا دواړه د غره نه لاندې رالړه شي. خو سیم ډېر زیات خوږ شوي وي او زخمي وي. د هغې ټوپک هم هغې نه ډېر لرې پروت وي. کله سیم چې خپل ټوپک پسې ځي نو موزس هم رامنډه کړي او هغه ټوپک ترې راواخلي. موزس پې ډز کوي خو دا ترې نه معافي وغواړي او ورته وایي چې ما معاف کړه. موزس ورته وایي چې دا خو ټول زما ملګري مړه کړو او بې ګناه دي مړه کړو. بیا موږ ګورو چې موزس هغه معاف کړي او هلته نه ترې لاړ شي، خو سیم دې نه ډېر زیات مینت ظاهري کوي. چې کله هغه جینۍ ته راشي له هغې حالات هم خراب وي، خو موزس دا په شا کې ورته وایي چې فکر مه کوه زه تا ځان سره وړمه. دغه شانتې موزس دا جینۍ په شا کې او هلته نه روان شي. کله چې لږ مخکې لاړ شي نو دوی هلته کې ګاډي وګوري او دوی امریکې ته را داخل شوي وي او دغه شانتې دوی امریکې ته راورسېږي او دا فلم دلته ختم شي.